د مکې په بزرګۍ کې څه شک نشته مګر خر به خجي نشي په طواف. د ساینس نړۍ د یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو کتونکو په خیر راغلی، ستړي مه شئ. د ساینس نړۍ چینل د جوړولو زموږ مقصد په پښتو ژبه، په مورنۍ ژبه د دنیا جدید علوم ساینسي زده کړې تر تاسو در رسول دي. په پښتونخوا افغانستان کې ګڼ شمېر هغه پښتانه چې په دې وخت کې د ساینسي علومو نه بې برخې دي او په خاصه توګه هغه علوم چې په انګلیسي یا په نورو ژبو کې خپرول کیږي هغه تر پښتنو رارسي یا پښتانه په هغې پوهه نه لري. نو تر څو چې زموږ خپله ژبه د جدیدو علومو ژبه نه وي ګرځېدلې او ورسره په دې ژبه کې لا موږ پرته له شاعرۍ او د ناولونو او د کیسو دا نور کار نه وي کړی. او اوس خو د کتابونو نه کیسه وتې ده، اوس خو د سوشل میډیا او د مادي میډیا دور دی. نو په دغه دور کې موږ سره ډېر ښه سورس په لاس راځي او ډېر ښه ذرایع په لاس راځي چې د خپلې ژبې د ترویج او پرمختګ دپاره او په خپلې ژبې کې د نورو علمونو د راګډولو لپاره کار وکړو. نو هیله لرو چې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، زموږ ټولې ویډیوګانې وګورئ او نورې یې خپرې کړئ. او که څوک داسې وي چې د ساینس په مد کې موږ سره کار کول غواړي او دلته زموږ سره په دې چینل کې ویډیوز خپرول غواړي، نو هغه خپلې ویډیوز جوړې کړئ او موږ سره په رابطه کې شئ. په چینل کې موږ ته کمنټ یا خپل د ایمیل اډرس یا د واتساپ نمبر پرېږدئ، نو تاسو ته به موږ ځواب درکړو او ستاسو د ویډیو د کتلو وروسته به موږ هغه خپرې کړو تر څو موږ د خپلې ژبې خدمت پرته له شاعرۍ چې څومره ډېر کتابونه د شاعرۍ خرڅېږي، څومره ډېرې کیسې ولیکل شوې، مګر نه کیږي چې اوس پرته له دغې چې پښتو تر څو د مارکیټ او د علمونو ژبه نه وي ګرځېدلې، نو په سندرو او په شعرونو باندې د ژبې ترقي ناممکنه ده. شاعري بدلون نشي راوستلی تر څو ساینسي علوم چې دي هغه په ژبه کې خپل کار ونه کړي او خپل رول ونه لوبوي، نو تر څو هغې موږ نشو کولی چې په خپله ژبه کې پرمختګ وکړو، تر څو موږ دا د پوهنتونونو د علمونو ژبه کړو او په دې کې کتابونه ولیکو په هغه موضوعاتو چې هغه جهاني او افقي موضوعات وي او جدید علوم وي، هغه کمپیوټر ساینس وي یا بیولوژي وي یا اسټرانومي وي یا داسې کوم نور هغه منطقي او د فلسفې او د دلیل علمونه وي. نو تر څو موږ په هغې کې کار